دوستانو که غواړئ په ژوند کې پیشرفت وکړئ دا شی تلیفون د ځانه لرې کړئ. سوشل میډیا تلیفون دا چې دی دا د انسان د بدبختۍ او د انسان د پسماندګۍ سبب کیږي. د انسان وخت ضایع کوي، تمرکز دې په ژوند کې له منځه وړي، تمرکز به نه لرې، هیڅ ژوند به دې پرمختګ نه کوي. ټول عمر به په دې کې تېر شي پلانکی پوسټ وګورم، پلانکی ویډیو وګورم، پلانکی پوسټ وګورم، پلانکی ویډیو وګورم. خپل په ژوند کې به تمرکز نه لري، په خپل ژوند کې به خپل پلانونو ته رسیدګي نشئ کوئ، خپل ژوند ته رسیدګي نشئ کوئ. وخت دې سوځئ، تمرکز دې سوځئ، انرژي دې سوځئ او پلانونه، غټ پلانونه، کوچني پلانونه دا ټول له منځه وړي. که غواړئ په ژوند کې پیشرفت وکړئ د تلیفون څخه استفاده تقریبا صفر ته راولئ، تقریبا صفر ته یې راولئ، ځکه چې تلیفون ډېر زیانونه لري. خصوصا غټ زیان چې دی هغه امنیت دی. ستاسې هیڅ ویډیو، ستاسې هیڅ عکس په دې کې خوندي نه دی. په دې کې څه اپلیکیشنونه چې دي دوی ستاسې و شخصي او ستاسې و شخصي ډاټا ته لاسرسی لري. نو کوشش وکړئ د تلیفون څخه او بالخصوص د سوشل میډیا څخه